د ایراني قمندان اخطار ته د طالب فعالانو سخته غوسه وایي که د حملې فکر هم وکړئ نو تر اصفهانه به مو وځغلوو. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران د سپاه پاسداران یو قمندان طالبانو ته د خپل ولسمشر له خبرداري وروسته ویلي طالبان د ایراني ځواکونو د مقابلې نه دي او که طالبان د ایران د اوبو حق ورنه کړي نو داسې اقدام به وکړي چې ټول عمر به یاد وي. د هغه یاد اخطار د طالب فعالانو سخته غوسه راپارولي او وایي که چیرې امر ورته وشي نو د ملا عمر هغه اخطار به په حقیقت بدل کړي چې ویلي و که ایران پر افغانستان د برید فکر وکړي نو تر اصفهانه به یې وځغلو. طالب فعالان وایي ایران د په خپل جعلي او ماشومانه مسایلونو موږ نه ډاروي او که خبره جګړې ته لاړه نو بیا به په بوشکو او فدایانو ته ټینګ نشي، ځکه موږ چې د نړۍ 53 ملکونه مات کړو نو ایران خو بیا هیڅ هم نه دی. یاده دې وي چې تر دې مخکې هم د ایران او طالبانو ترمنځ سرحدي ځایونو کې څو ځلې جګړې شوي چې طالب ځواکونو ایرانیانو ته سخته ماته ورکړې وه. خلک بیا وایي ایران او پاکستان هیڅکله د افغانانو دوست نشي کېدی نو طالبان باید هیڅکله دوی ته سر ټیټ نه کړي. بلخوا له هلمند سیند نه د ایران د حقابې پر سر د شخړو پر دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د تازه بیانیې په غبرګون کې ویلي چې د سیاسي بیانیې په صادرولو د هلمند په سیند کې د اوبو شتون او نشتون مسله نه حلیږي. حسین عبدالحیان نن جمعه د هغوی په 9مه په یو ټویټ کې د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسي په اړه د طالبانو د وروستۍ بیانیې په وړاندې غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیستان له وچکالۍ رنځ وړي، د اوبو شتون او نشتون فني او عیني څیړنې ته اړتیا لري، نه سیاسي بیانیې ته. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.